د اصحابانو د ایمان د داستان نهمه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقید الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. د اصحابانو د ایمان داستان د نهم برخې محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ سئ، حتما او خوشحاله به یاست او په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. موږ په تېره اتمه برخه کې دا واورېدل چې ضرار رضي الله تعالی عنه له خپلو ملګرو سره د وردان په لښکر باندې برید وکړ. دوی پوه شو چې د وردان د دې لښکر امیر ده او بالاخره په هغه پسې ولي چې کله وردان د ده شاهکاري او قهرماني ولیده، هغه لاړ. خو ضرار رضی الله تعالی عنه د ده له یو طرف او بل طرف څخه بعضې ساتونکي چې دي هغه یې ووهل. نهمه برخه له همدې ځایه شروع کوو او هیله ده ستاسو تر پایه له موږ سره پاتې شئ. د دښمن سرتېري پر ده له هرې خوا راغونډ شول او د جنګ لمبې ژبخړاندې شوې. د وردان زوی همدان د ضرار لور ته ورسېد، په غشي وویشتی او پر ښي مټ یې زخمي کړ. ضرار د کاري زخم درد محسوس کړ، پر همدان یې د نیزې داسې واری وکړ او داسې یې وویشتی چې تر زړه یې پورې ووتی. د بیرته نیزه ورڅخه راکش کړه، خو په ایستلو یې بریالی نه شو او دوهم ځل یې کش کړه. د نیزې سر یې د ملا په غاښونو کې پاتې شو او تشه نیزه یې راووتله. دښمنانو ته موقع په لاس ورغله، برید یې ورباندې وکړ او اسیر یې کړ. مسلمانانو چې د ضرار اسارت ولید، دا ډېره ګرانه ورته تمامه شوه. سخته جګړه یې وکړه، خو د ده په خلاصېدلو بریالي نه شول. دوی د تېښتې اراده وکړه. ابي بن عمیره الطائي وویل: ای د قرآن کریم پیروانو، چېرته ځئ؟ آیا تاسو نه یاست خبر؟ هر څوک چې دښمن ته شا وګرځوي، هغه د خدای جل جلاله د قهر مخه خپل لور ته اړوي. ګوري د جنت ډېرې دروازې دي، هغه صرف د مجاهدینو دپاره خلاصېږي. ثبات او صبر غوره کړئ، جنت وګټئ. ای د قرآن کریم منونکو، پر هغه کفارو برید وکړئ چې د سلیم عبادت کوونکي دي. راځئ زه مو له مخه یم، ستاسو امیر که اسیر یا قتل شوی دی هېڅ پروا نه کوي. خدای جل جلاله خو حی دی، هېڅکله مرګ نه ورته راځي او د خدای جل جلاله په مرسته حمله وکړئ. خالد بن ولید ته خبر ورورس چې ضرار بن ازور رومیانو اسیر کړی او ده د رومیانو ډېر کسان ووژل. دا خبره پر خالد بن ولید ډېره ګرانه تمامه شوه او خبر راوړونکي ته یې وویل د دوی شمېر څومره و؟ هغه ورته وویل 12,000 سپاره و. ده وویل قسم په خدای جل جلاله، ما د کم شمېر ګمان ورباندې کړی و او زه پر خپلو ملګرو تیر وتم، لږ مې ورولېږل. وروسته یې د دوی د قومندان په اړه پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل وردان د حمص والي چې ضرار یې زوی همدان هم ورواژه. خالد لا حول وویل. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته د مشورې دپاره څوک ورولېږل؟ ابو عبیده په جواب کې ورته ویل پر شرقي دروازه خپل یو معتمد ملګری مسؤل وټاکه، ضرار و مرستې ته ته په خپله ورشه، که خدای جل جلاله کول دښمن بریز مریز کړي. خالد بن ولید ته چې کله د ابو عبیده جواب ورورسېد، نوموړي وویل قسم په خدای که زه هغه څوک یم چې د خدای جل جلاله په لاره کې ځان وسپم. وروسته یې پر خپل ځای میسره بن مسروق العبسي وټاکه او زر تنه یې د ده تر عمارت لاندې دلته وګمارل او په ټینګه یې ورته وویل چې د دې ځای په ټینګ څارنه کوئ او یو په بله به نه کېږئ. میسره ورته وویل ستا امر مو بلکل قبول نه. خالد بن ولید خلکو ته وویل خپلو اسونو ته واک ورکړئ، واګه یې ورپرېږدئ او خپلې نیزې برابرې کړئ چې کله د خدای جل جلاله دښمنانو سره مخامخ شئ په یو وار برید ورباندې وکړئ. که چېرته ضرار ژوندی و چې ورڅخه خلاص یې کړو او قسم مې دی په خدای جل جلاله وي که یې په وژلو بیړه کړې وي نو حتما به یې کسات ورڅخه واخلم، خو زه امید لرم
چې دوی به وژلی نه وي. وروسته تر لښکر مخته روان شو. کوم شعرونه چې زمزمه کول ترجمه یې داسې ده: نن هغه ورځ ده چې ریښتونه به خپلې موخې ته رسیږي. که چیرې مرګ راځي هم زه ورڅخه نه ویرېږم. زه به د خپلې نیزې تنده د سترګو په وینو ورماته کړم. خولونه او ډالونه به ټوټې ټوټې کړم. کیدای شي چې سبا د رښتینو مقام ووینم او په جنت د خلد کې له خپلو ملګرو سره یو ځای شم. خوله بنت الازور. کله چې خالد دا شعرونه زمزمه کول، په تصادفي توګه یې پر یو غټ اس سترګې ولګېدې چې یو تکړه سپور پرې سپور ده. په لاس کې یې اوږده نیزه د زړورتوب او ښه آس غلولو اثار لورای پکې معلومیږي. پر زغره برسیره یې تورې جامې اغوستې، ملا یې په شنه بګړۍ تړلې او پر سینه یې اړولې او بیرته یې د اوږو له خاوشات بنده کړې. تر خلکو د اور په څېر وړاندې تېر شو. خالد چې ورته وکتل ویې ویل: کاشکې زه پوه شوی وای چې دا سپور څوک دی. قسم په خدای ډیر زړور او توریالی دی. وروسته خالد رضی الله تعالی عنه نور مسلمانان په تعقیب ورپسې ورغلل. تر نورو مشرکینو ته وردمخه و. راوی وایي رافع بن عمیره الطائي له مشرکینو سره په جنګ بوخت و. ده او ورسره ملګرو ښه مقاومت ښودلی و چې خالد او ورسره ملګري پرې ورښکاره شول او هغه سپور چې مونږ یې څرګندونه وکړه هغه لا وړاندې پر رومي لښکر برید ښخ کړی و او لکه د سوزن اور په ډول یې د دوی ډلګۍ په خپل کاري ګزارونو سرې سولې او د دوی غونډ فوجونه یې سره شیندل. وروسته د دوی په منځ کې ورک شو. لکه ګرځېدونکی بڅري په ډول زر بیرته د دوی له لښکره راووتی او نیزه یې په وینو تکه سره وه. ډېر خلک یې ووژل او ډېر رومي اتلان یې په وینو کې لتپت کړل. خپل ځان یې د مرګ خولې ته وسپارلی و. په ده پسې نورو مسلمانانو سرښندونکو هم زړور بریدونه وکړل او پر رومیانو یې ځمکه سره کړه. خو رافع او ورسره ملګرو یې پر هغه نوموتي جنګیالي له خالد پرته د بل چا ګمان نه کاوه او دا یې ویل چې داسې حملې له خالد پرته بل نشي کولی. او دوی پر دې خبره پوره باوري و چې خالد رضی الله تعالی عنه د ګڼو آسونو په منځ کې ښکاره شو. رافع سمدستي ورته وویل: هغه سپور جنګیالی څوک و چې تر تاسو وړاندې راغلی و؟ ډېر زړورتیا یې ښکاره کړه. خالد وویل: قسم په خدای زما تر تاسو ډېره نابلده ده. ما ته هم د ده کارنامو او زړورتوب ډېر خوند راکړ. رافع وویل: ای امیره، هغه اوس هم د رومي عسکرو په منځ کې ورګډ دی، ښي او کیڼ لور ته وارونه کوي. خالد پر ملګرو غږ وکړ: ای د مسلمانانو ډلې، ټول په یو وار برید وکړئ او د خدای جل جلاله د دین د ستر حمې مرسته وکړئ. دوی هم آسونه ورپونده کړل، نیزې برابر کړې او له دښمن سره مخامخ شول. خالد رضی الله تعالی عنه په مخ کې و. هغه زړور جنګیالی د دښمن د لښکر له زړه څخه د اور په څېر په داسې حال کې راووتی چې د دښمن آسونو تعقیباوه. هر وخت چې به د غلیم جنګیالي ورپسې راورسېدل د مخ ورته راوګرځاوه او هغه به یې په وینو کې لت پت پر ځمکه راواچوه. په دې وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه او ورسره مسلمانانو هم برید وکړ او هغه سپور د مسلمانانو ډلې ته ځان راورساوه. دوی د ده په اړه په یو جهان پوښتنو کې ورک وو چې دی په وینو تک سور د دوی په وړاندې ودرېد. خالد رضی الله عنه مسلمانانو ورباندې نارې کړې: د مور شیدې دې روزي شه، دغه سپاره چې د خدای جل په لاره کې خپل ټول ځواک پر کار واچاوه، دښمنانو ته یې خپله میړانه ور وښوله. ته زموږ ته ځان راوښیه. ده هېڅ ونه ویل او بیا د رومیانو په لښکر ورګډ شو. رومیانو له هر پلوه چیغې پرې وهلې او مسلمانانو هم د ده د میړانې د څرګندتیا له کبله د تکبیر چیغې وهلې او ورته ویې ویل: ای میړنیه، ستا امیر تا ته خبره کوي او ته ځواب ورنه کړ. خپل نوم او نسب راوښیه چې عزت دې یو په دوه شي. خو له ده یې ځواب ترلاسه نه کړ چې لږ وړاندې ولاړ. خالد رضی الله ورپسې ورغی او ورته ویې ویل: خوار شي، زه او مسلمانان دې ټول په خپلو کړو حیران کړي یو. ته څوک یې؟ راوی وایي: خالد چې کله ور وړاندې شو ټینګار یې پرې وکړ. سپاره تر نقاب لاندې په ښځینه غږ سره خبره وکړه او ویې ویل: ای امیره، زه له تا صرف له دې کبله اعراض کوم چې درنه شرمېږم، ځکه ته یو ستر امیر او زه د ټیکري خاونده ستر مېرمن یم. ما له دې کبله پر غلیم برید وکړ چې زیاته غمزده او په اور سوی یم. خالد ورته ویل: ته څوک یې؟ دی ورته وویل: زه خوله د ازور لور یم چې ورور مې.
چې ورور می درار د مشرکینو په لاس کې اسیر ده. زه د عربو او نورو لونو سره یو ځای وم چې کله د درار د اسارت خبره راورسېده، راغلم او څه چې مې زړه غوښتل هغه مې وکړ. خالد ورته وویل ته ډاډه اوسه، موږ اجتماعي حمله پرې کوو، امید لرو چې ستا ورور ته به ورسېږو او راخلاص به یې کړو. عامر بن طفیل وایي زه د خالد ښي پلو ته وم چې ده برید پیل کړ. خوله تر ده وړاندې جنګېده. مسلمانانو ټولو پرېکنده جګړه شروع کړه. رومیان د خوله له ګزارونو څخه ډېر په تنګ شول. ځمکه پرې سره شوه او ویې ویل که ټول مسلمانان د دغه سپاره په ډول جنګیالي وای نو هیڅ به هم ورسره شونی نه و. خالد او ورسره ملګرو چې کله برید پیل کړ رومیان سره ګردانه شول. وردان چې کله د خپل لښکر تزلزل مشاهده کړ غږ یې پرې وکړ ورته ټینګ شئ چې ستاسو مقاومت دښمن وویني، ماتې خوري او بیا به د مشقیان هم د دوی په وژلو کې مرسته وکوي. خو مسلمانان له رومیانو سره په جګړه کې ثابت قدمه پاتې شول. خالد داسې غوسونکې حمله پرې وکړه چې دښمن یې یوې او بلې خواته په شا کړ. د سپونو په منځ کې لاره جوړه کړه. نوموړي قصد وکړ چې وردان ته ځان ورسوي. پر ده بیرغونه او صلیبونه سایه کړې وه. شاوخوا یې زغروال خلک ولاړ او پر ده یې څلور طرفه احاطه کړې وه. خو خالد له دې دومره انتظار سره شدیده حمله پرې وکړه. مسلمانان او کافران سره جار ووته او هر یو د بل د وژلو هڅې کولې. خوله ښي او کیڼ لور ته لکه د اور شعله ګرځېده او د خپل ورور لټون یې کاوه. تر ماسپښینه یې هېڅ درک ونه کړ. جګړه پای ته ورسېده. جنګیالي یو له بله سره بیل شول. مسلمانان خدای جل جلاله پر کافرانو بریالي کړل او زیات شمېر غلیمان ووژل شول. هره ډله خپل ځای ته ستنه شوله. د رومیانو زړونه د مسلمانانو د کارنامو له امله ضعیف شول. هر یو د تېښتې عزم کړی و. یوازې د وردان ویرې له دې کب ایثار کړی و. مسلمانان چې کله بیرته خپل کیمپ ته راغلل خوله ورته راغله او د خپل ورور پوښتنه یې له هر فرد څخه جلا جلا وکړه. خو داسې څوک یې پیدا نه کړه چې یا یې د ژوند یا وژل کېدو یا اسارت ورته ویلی وای. چې کله ناامیده شوه ډېر سخت یې وژړل او ویې ویل ای زما د مورې زویه، کاش څه خبره وای چې ته په کوم میدان کې غورځېدلی یې، په کوم غش یې وژلی یې، په کومه نیزه یې وهلی یې. ای وروره خور دې درنه زهر شي. کاشکې ته ما داسې لیدلی وای چې د دښمنانو له منګولو مې راخلاص کړی وای. کاش په دې خبره وای چې تر قیامته به دې بیا ووینم. که نه ای زما د مور زوی، تا د خپلې خور په زړه کې داسې سکروټې پرېښودې چې نه به مړې شي او نه به یې لمبې کراره شي. کاش په دې پوه وای چې ته هم له هغه پلار سره یو ځای شوې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې شهید شو. تر قیامته دې زما پر تا سلام وي. خالد او ورسره ټولو مسلمانانو د دې پر افسوس د غم اوښکې توی کړې. خالد عزم وکړ چې پر دښمن بیا برید پیل کړي. په دې وخت کې د دښمن د لښکر د ښي اړخ له خوا کردوس راووتل. خالد برید ته ځان تیار کړ، ور وړاندې شو. د مسلمانانو اتلانو سره و. کله چې دوی ته ورلان شول کردوس نیزې او تورې پر ځمکه ورغورځولې. له آسونو کوز شول او د امان چیغې پیل کړې. خالد وویل امان یې ومنئ او ماته یې راولئ. مسلمانانو دوی خالد ته راوستل. خالد ورته وویل تاسو څوک یاست؟ دوی ورته وویل موږ د وردان عسکر یو او ځای مو حمص ده. موږ ته دا خبره ثابته شوه چې موږ ستاسو زور نه لرو او جګړه در سره کولی نه شو. اوس موږ ته امان راکړئ او د نورو تسلیم شویو ښارونو معامله را سره وکړئ ترڅو موږ څومره مال چې تاسو کلنۍ ججه راباندې ږدئ درکړو. د حمص وګړي ټول زما په دې خبره پوره رضایت لري. خالد وویل موږ چې کله ستاسو سیمې ته درشو که خدای جل جلاله کول صلح به در سره وکړو. که ستاسو ورته اړتیا وه خو دلته موږ صلح نه شو در سره کولی. تاسې له موږ سره تر هغه وخته اوسئ چې خدای جل جلاله خپلې پرېکړې وکړي. وروسته خالد دوی ته وویل آیا تاسو زموږ د هغه ملګري په اړه معلومات لرئ چې ستاسو د امیر زوی وژلی؟ دوی ویل کیدای شي تاسو به هغه لوڅ لغړ شخص یادوئ چې زموږ د امیر د زوی پر وژلو برسېره زموږ نور هم ډېر کسان وژل. خالد ویل هماغه درته ښیم. دوی ویل هغه وردان پر قچره تړلی و. حمص ته یې ولېږئ. 100 سپاره یې ورسره ولېږل ترڅو یې له هغه ځایه هرقل ته بوځي او د ده کارنامې ورته بیان کړي. خالد بن ولید د دوی په خبره زیات خوشحاله شو.
رافع بن عمیر اطبائي یې راوغوښتې او ورته ویې ویل زه تر تا پر دې لارو بلد نه وینم، ته هغه څوک یې چې د سماوي چول دښته دې په موږ لنډه کړه، اوښان دې تږي بیا اوبه کړل او په دې ډول سره دې موږ اریکه ته راورسولو. دا چول بیابان به تر اوسه هیڅ لښکر نه وي طی کړی، د ځمکې پر سر دې په تدبیر او حیلو کې ساری نشته. ته له ځان سره څو غوره کسان بوزه او په دښمن پسې ولاړ شه، کېدای شي ضرارو څخه وژغورې. که دې دا کار وکړ دا به ستره خوشحالۍ وي. رافع بن عمیره وویل په ډېره مینه او د زړه له تله یې منم. اوس دستي د اسلامي لښکر 100 تنه زړور سپاره انتخابوم او پرسې ورځم. خوله بنت انځور ته د رافع او ورسره ملګرو د تګ خبر ورسېد. د نوموړي مخ له خوښۍ څخه وپړکېدی، زړه یې باغ شو. سمدستي یې خپله وسله راواخیستله، پر آس سپره شوه او خالد مې نیولې ته راغله. ورته ویې ویل زه تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم روی شفیع کوم چې ما ته هم له هغه کسانو سره یو ځای اجازه راکړه چې په ضرار پسې ورځي، کېدای شي زه یې په خپلو سترګو وینم. خالد و رافع ته وویل ته د دې په غیرت ښه خبرې ترسره یې کړه. رافع ورسره ومنله. رافع ورسره ملګرو کوچ وکړ. خوله هم د شا لخوا ورپسې روانه شوه او په لښکر نه ګډېده. دوی سلیمه ته ورنږدې شو. رافع چې پلونه وکتل نه و تیر شوي. پر خپلو ملګرو یې غږ وکړ زیری مې در باندې دښمن تر اوسه دې ځای ته نه ده رارسېدلی. وروسته یې ملګري په وادي الحیات کې ځای پر ځای کړل او غلیب ته یې کمین ونیو. دوی په کمین کې ناست و چې د دښمن د سپرو ګردونه ښکاره شول. رافع ملګرو ته وویل بیدار اوسئ او ځانونه بیدار کړئ. اسلامي زړور جنګیالي بیدار شول او د دښمن د راتلو انتظار یې یوست. دښمن په داسې حال کې ورته راورسېد چې په درات له څلورو خواو راتاو. رافع چې ولیدل د تکبیر ناره یې پرې وکړه. مسلمانانو هم دا ناره ورسره بدرګه کړه او په یو وارې پر غلیم برید وکړ. یو ګړی وروسته یې ضرار ورڅخه خلاص کړ. دوی یې ټول ووژل او وسلې ورڅخه ولجه کړې. دوی دلته و چې د وردان لښکر ماتې خوړلې او په داسې ډول را په منډه و چې یو بل ته یې نه سره کتل. رافع چې ولیدل پوه شو چې دښمن ماته خوړلې، پر هغوی یې حمله پسې وکړه. راوي وایي خالد بن ولید چې کله رافع له 100 تنو مجاهدینو سره د ضرار د خلاصون لپاره ولېږی، دلته وردان د هغه چا له لاسه چې د آخرت نیکبختي ستر سعادت بله خاک ماتونکې صدمه ولیده. مسلمانانو رومیانو ته کلکه ماتې ورکړه او تیښتې ته یې اړ کړل. وردان په منډو او مسلمانان له شا ورپسې وه. وسلې او مالونه یې ورڅخه نیول او تر وادي الحیات پورې ورپسې ولاړل. هلته پر رافع بن عمیره او ضرار بن انځور باندې راجمع شول. د ده په خلاصون ډېر خوشحاله شول او پر دې خوشحالي څرګنده کړه چې روغ رمټ دی. خالد د رافع ډېر شکریا ادا کړه او ټول دمشق ته ولاړل او هلته میشت مسلمانان د دوی په ورتګ له خوښۍ څخه په کالیو کې نه ځایېدل. له بلې خوا هرقل ته د وردان د شکست او د ده د زوی همدان د وژل کېدو خبر ورسید. د نوموړي دا پوره باور شو چې نور شام د مسلمانانو په واک کې ولید. وردان ته یې لیک واستاوه او پکې لیکلی و ما ته دا راپور را رسېدلی لوسو عربو مات کړی او ستا زوی در وژلی دی. خو که زه په دې نه وای پوه چې ته یو زړور جنګیالی په وهلو ویشتلو کې ستر مهارت لرې، خو بری دې نه ده په برخه شوی، نو حتما پر تا ډېر په غوسه شوی وای. خو اوس چې ترش تیر شو هغه تیر دی. اوس ما جندین ته 90 زره لښکر لیږلی، ته مې امیر ورته ټاکلی. هغه لور ته ولاړ شه، د دمشق د خلکو د خلاصون هڅه وکړه او ځینې ملګري وګماره چې د فلسطین لاره بنده کړي، ترڅو له هغه لورې دښمن له خپلو ملګرو سره د کومک دپاره دمشق ته در نشي. د دوی او ملګرو ترمنځ تړاو وشلوئ. د خپل دین او خپلو ملګرو نصرت وکړئ. لیک یې د پوستخانې و مسؤلو خلکو ته ورکړ او هغوی ورته ورساو. نوموړي ته چې د هرقل لیک ورسېد او ویې وایه هغه ویره چې پرې حاکمه وه له زړه یې ووتله او له تیاري نیولو وروسته ایجندین ته روان شو. هلته له رسېدو سره یې ولیدل چې رومیان په ډېر زور او شور سره راغونډ شوي او د ده هرکلي ته راوتلي دي. دوی سلام ورته وکړ، د ده حضور ته په درنښت ودرېدل، د زوی غم شریکي ورسره وکړه. نوموړی چې لږ ارام شو دوی ته د روم
د امپراتور دستور واوراو او دوی هم د منلو ډاډ ورکړ او خپل تیاری پیل کړه. امام واقعي وایي موږ ته روح بن طیف نقل وکړ او ویل موږ چې کله د وردان له ماتولو راستانه شو زه په دمشق کې د شرقي دروازې په وړاندې له خالد سره موجود وم چې عباد بن سعد الحرزرمي موږ ته راغلی دی. د رسول الله صلی الله د وحي کاتب شرحبیل بن حسنه له بصرې رالیږلی و ترڅو خالد بن ولید اجندین ته د رومیانو له راتلو خبر کړي. د رومیانو نوي زره کسیز لښکر ته تیاری ونیسي. خالد چې کله دا خبره ترلاسه کړه ابو عبیده ته ورغلی او ورته ویل ای د امت امینه شرحبیل بن حسنه دا عباد بن سعد رالیږلی او وایي چې د روم سرکښ هرقل وردان دغه لښکر امیر ټاکلی چې د 90 زره کسانو په شمیر کې په اجنداین کې راغونډ شوي. ته په دې اړه څه رایه لرې؟ ابو عبیده ورته ویل ای ابو سلیمان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګري سره تیت پرک دی. شرحبیل په بصرې، معاذ بن جبل په حوران، یزید بن ابي سفیان په بلقا، نعمان بن مغیره په دتمور او عمر بن عاص په فلسطین کې شتون لري. ښه به دا وي چې ټولو ته لیکونه واستوي او راویې غواړي ترڅو موږ د دښمن په مقابله وتوانیږو. نور به له خدای جل جلاله مرسته او بریاوې غواړو. حضرت خالد رضی الله تعالی عنه د ابو عبیده د مشورې په تعمیل عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ته داسې لیک واستاو: بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد ستاسو مسلمانانو ورونو اجنداین ته د تللو عزم کړی. هلته 90 زره عسکر راټول شوي او موږ ته د راتللو تکل لري. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ژباړه: دوی د خلو په پوکیو سره د الله د رڼا مړه کول غواړي او د الله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بشپړه خوره کړي که د کافرانو د هر څومره بده ایسي هم. تا ته چې کله زما لیک تر ورسېږي سمدستي له خپلو ملګرو سره په موږ پسې اجنداین ته راشه. که د خدای جل جلاله خوښه وه السلام علیک وعلى من معک من المسلمین او په دې پورتني متن سره د ذکر شوو ټولو سیمو امیرانو ته لیکونه ولیږل او نور یې خپلو ملګرو ته د کوچېدلو امر وکړ. پر آسونو یې زینونه او پر اوښانو یې کجاوې کېښولې، مالونه او غنایم یې له ځان سره روان کړل. خالد و ابو عبیده ته وویل زما دا رایه ده چې زه به د شا لخوا له مالو کوچنیانو غنیمتو سره روان شم او ته تر مخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خاصو ملګرو سره درشه. ابو عبیده ورته وویل ته مخ ته درځه او زه به له شا درپسې شم. که د روم لښکر له تا سره مخامخ شو ته به ورته تیار یې، جګړه به ورسره وکړې او له خپل حریم کوچنیانو او مالونو به یې ایثار کړې او که نه ما او ملګري به ټول د غنیمت په ډول ونیسي. که زه په مخ کې ولاړ شم. خالد ورته وویل ستا د رایې زه مخالفت نه کوم. وروسته خالد رضی الله تعالی عنه خپل قوم ته د وینا په ترڅ کې وویل ای خلکو د یو ستر لښکر مخې ته روان یاست، همتونه راویښ کړئ. خدای جل جلاله تاسو سره د نصرت وعده کړي او فرمایلی دی. ترجمه: ډېر ځله لږ ډله غلبه کړې پر سترې ډلې په حکم د الله سره او الله جل جلاله سره له صابرانو دی. وروسته خالد رضی الله تعالی عنه لښکر روان کړ او د یې په مخ کې روان شو. حضرت ابو عبیده له 1000 نفرو سره شاته پاتې شو. د دمشق خلکو چې کله د ابو عبیده یوازې پاتې کېدل ولیدل نو دې ګمان یې تورې پرې راوښکلې چې د ماتېدو ګمان یې ورباندې وکړ ځکه دوی ته د انجندین د لښکر خبر رسېدلی و. صحابانو د ایمان د داستان د 9مې برخې محترم اوریدونکو ډېره زیات مننه چې تر دم ګڼئ له موږ سره پاتې شوست. انشاءالله موږ به په راتلونکې برخه کې پاتې برخه هم در سر شریک کړو. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. له دعاو مه هېروئ. السلام علیکم ورحمة الله.